دا به بیا خپل غم ساتي. نو باید دا خلک د هر شهید سره تر اخره پورې ودري. موږ که هغو یتیمانو ته د هغو پلار سایه بیرته نشو ورکولی، خو د هغو ژوند د بهترۍ دپاره موږ د کام ټول بچي بهتر کولی سو. د کام ګوره که موږ په یوه هغه د شهید په بچي خواري وکړو هم، خو هغه چې ټولنې ته راوځي ټولنه بیرته هغه رنګه جاهله وي که نه. موږ به دغو شهیدانو د بچیانو دپاره ټوله ټولنه سازوو. ملګرو دا د ګیلمن وزیر قبر دی. دا وخت تاسو کتی شئ کم خلک چې راټول شوي دي ورسره د ګیلمن وزیر کومه مور چې دا هغه هم د قبر له راغلې ده او دعا ورته کوي. تاسو به کتی شئ په دې ویډیو کې. بله دا کم قبر چې دی په هغې باندې د افغانستان کومه جنډه چې ده هغه پې خوره ده او په هغې باندې پټ دی. نو زیات تر کم ورونه چې دي هغه په دې باندې هم ډېر زیات تنقید کوي چې آیا داسې د جنډې یا داسې سیاسي رنګ ورکول دي نه په کار، ځکه د پښتنو حقوق د غوښته، خو داسې د یو ملک جنډه یا داسې څه لګول لکه تاسو تیر شوي یو څو ویډیو به هم کتلي وي په کم کې چې ګیلمن وزیر د پاکستان په هکله باندې څه خبرې کړي، نو خلک چې کم دی هغه اوس دا شیر کوي او بیا په هغې کې کمنټس کې هم داسې رد بد وایي چې آیا ګیلمن وزیر د پاکستان خلاف و، د افغانستان سره و. نو زه به دا ویم چې هغې صرف او صرف پښتانه سپورټ کول ویلی چې آیا موږ حقوق د پښتنو غواړو او موږ مین په پښتنو باندې یو، هغه که د لر دي او که د بر دي. نو کم دغه نوي معلومات او کم دغه د مور ویډیو چې راغلی وه، کوم خبر چې ولاړه وه، ما غوښته تاسو سره شریک کم. انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.